السلام علیکم د سکل سټوډ یوټیوب چینل ټول مرګرو ته په دې هیله چې ټول به ترک روغ یاست صحت او عافیت جامع پر تن ولرئ مرګرو زه عبدالقیوم تان دیم لمن دیم چې موږ یوټیوب چینل کې نوی یو لازمي لایک سبسکرایب او د بین آیکن کې کاږئ تر څو زموږ هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته پر وخت در ورسیږي مرګرو نن درته ښایم چې موږ څنګه کولی شو چې پیج جوړ کړو پیج ګټې درته وایم که موږ آی ډي چلو آی ډي مونیټایز شرایط ډېر سخت دی ولې پیج ډېر ژر مخته ځي او که تاسو پیج مخته یوسئ بیا مونیټایز کېږي او هغې له لارې تاسو کولی شئ چې پیسې وګټئ نو نن درته ښایم چې موږ څنګه کولی شو چې پیج جوړ کړو نن دا په همدې ویډیو کې طریقه درته ښایم ویډیو ته سره لایک کړئ چینل سره سبسکرایب کړئ او د بین آیکن هم کېږئ تر څو زموږ نوې ویډیوګانې هم تر تاسو در ورسیږي مرګو راځم په ویډیو شروع کوم د فیسبوک کلیک وهلم تاسو که پر فیسبوک کلیک وهلی مشکل نشته بیا به راسئ درې کرښو یا درې لینو باندې ورته کلیک وهلی کله مو کلیک واخیسته ملګرو تاسو ته به دلته صفحه راخلاصه وي لیکلي به وي چې پیجز دې باندې ورته کلیک واخلی صحیح ده ملګرو نو تاسو ته به ډېر پیجونه راوړي چې تاسو به لایک کړي وي دلته لیکلي ګریټ پیج په همدې به ورته کلیک واخلو صحیح ده ملګرو بیا به همدې باندې ورته کلیک واخلو کله مو ورته کلیک واخیست دلته به د پیج نوم ولیکو صحیح ده ملګرو نیکسټ باندې ورته کلیک واخلم کلیک اخلو کله نیکسټ باندې ورته کلیک واخیست انتظار باسو تر څو موږ ته نور صفحه راخلاص شي موږ دا پیج نور تصویر په ولګو نوم په ولګو نور سیټینګ درته وښایم ښه ملګرو دلته وایي چې ویب سایټ موږ ویب سایټ نه لرو بیا وروسته پکې لینک اضافه کړم صحیح دلته غواړي چې ویب سایټ لینک پکې اضافه کړه ویب سایټ نه لرو سکیپ به یې کړو تصویر غواړي تصویر به ورته وروسته اضافه کړو ښه ملګرو پیج جوړ سره تصویران اضافه کوو تصویرانو ته اضافه کړئ ملګرو نشرات پکې وکړئ تاسو بیا کولی شئ چې دا پیج ډېر پر مخ یوسئ او عواید ترلاسه کوئ په میاشتنۍ توګه پیسې ترلاسه کولی شئ آی ډي نشئ ترلاسه کولی آی ډي نه ترلاسه کول هغه لږ سخت دی ولې دې نه ترلاسه کول ډېر ایزي دي لایکس برابر کړئ فالوورس برابر کړئ او تاسو کولی شئ چې مونیټایز کړئ نو دا ویډیو څه هیله مند یم چې خوښې وړ مو ګرځېدلې وي که خوښې وړ مو ګرځېدل چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ او د بین آیکن کېږدئ تر څو زموږ هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته پر وخت در ورسیږي تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښه شي بیا الله مو مل شه